کې پښتنو یارانو څه وایي؟ تاسو به په دې کې پښتنو یارانو څه وایي؟ لویه پښتونخوا چې شمله شي سر به څنګه وي؟ راغواړم خپل صوبایي صدر، خپل مشر سینیټر افرسیاب خټک صاحب، زمون قائم مقام مرکزی صدر حاجی عادل صاحب په سټیج ناستو د عوامي نشر پارټي مرکزی صوبایي عہدیدارانو، MNA-ګانو، وزیرانو صاحبانو، خویندو او ورونو، د ټولو نه ډومبې ستاسو ډېره مننه چې دومره په لنډ نوټس باندې تاسو په دومره ګڼ تعداد کې راغلی او خپله پښتني مینه او خپل پښتني غیرت مو په هغې ورځ باندې را څرګند کړو کله چې ټول وړې صوبې خصوصا پښتون قام که دلته دی که بلوچستان کې دی که فاټا کې دی ټول یو خوشحالي بناوي. او څه خوشحالي د دې خبرې چې پرون چې کومې خبرې به چا کولې دا مطالبه به چې مونږ وکړو چې صوبو ته اختیار ورکړي ویې به چې دا ملک ماتوي، مونږ به وایي چې فلانکې اختیار مونږ ته راکوي وایي چې دا خو ملک ته نقصان رسوي. دا غداران دي. هغه خبرې چې مونږ جیلونو ته پلاړو هغه خبرې نن د خدای په فضل د آئین حصه شوې. نن د پاکستان مرکزی حکومت د صوبایي خودمختاري ورځ بنایي. تاسو وګورئ تبدیلۍ ته صوبایي خودمختاري نوم چا نه شو اخیستی. نن دا د زموږ د قیادت کمال دی، د باچا خان کمال دی، د ولی خان کمال دی، د اسفندیار ولی خان کمال دی چې نن ټول پاکستان هغې ځای ته راغی کوم چې زموږ ستر بابا باچا خان 80 کاله مخکې کومه ناره اوچته کړې وه. عزیزانو زموږ مشران ورته وي چې په زور کلي نه کېږي، که پاکستان مضبوطوئ نو ټولو خلکو ته خپل حق ورکوئ. عزیزانو زموږ مشران ورته وي چې د نیشن بلډینګ او سټیټ بلډینګ یعنی د مملکت سازی او د ملت سازی د پروجیکټ دوه نمونې دي. یو استعماري دی چې په زور قومونه جوړوي، په زور ملکونه جوړوي، ټوپک په زور، سنګین په زور ملکونه جوړوي. دا ماډل انګریز شروع کړی او پاکستان کې غاصبو او آمر حکومتونو چلولو. عزیزانو دا ماډل ناکام شوی دی. 71 کې پاکستان ځکه دوه ټوټې شو چې دغه د امریت ماډل دا استعماري ماډل چې پاکستان میں مسلط کړی شو دا د خدای په فضل یو جمهوری پاکستان جوړېدل شروع شو. دا داسې ګټه نن چې دې کې صوبو هم ګټه کړې ده، مرکز هم ګټه کړې ده. او زه به عرض وکړم چې څنګه صوبو ګټه په دې وکړه چې تاسو ته پته ده چې کنکرنټ لیست ختم شو نو 19 وزارتونه مرکز کې ختم شو، صوبو ته راغلو. کونسل اف کامن انټرست فعال شو، مضبوط شو. تیلو ګیسو باندې زموږ ملکیت ومنل شو. صوبې غیر ملکي قرضې اخیستی شي. دا چې کوم 57% NFC ایوارډ کې موږ ته حصه راکړه دې ته موږ آئین کې تحفظ ورکړو. NFC ایوارډ کې د دې نه پس د صوبو حصه زیاتېدی شي خو کمېدی نه شي. آئین کې دا دی چې دا به 57% نه کم نه وي. نو عزیزانو دا صوبو ګټه وکړه، خو مرکز دا ګټه وکړه چې دې نه پس که صوبې ترقي نه کوي نو څوک دا نشي ویلی چې دې کې د مرکز ګناه ده، دې کې د اسلام آباد لاس دی، دا نشي ویلی. دا به د صوبو خپله نالایقي وي، خپله بدقسمتي به وي. ملګرو خلک پوښتنه کوي چې ANP به دې نه پس څه وایي؟ وایي چې تاسو وایي چې پښتونخوا غواړو، صوبایي خودمختاري غواړو، کاله باغ ډیم نه منو. چې دا وشو تاسو به څه وایي؟ زه هغې ته دا وایم چې دا د تصادم دور و. دا د مرکز او صوبو منځ کې پخوا د تصادم دور و. موږ اجیټیشن کولو، موږ احتجاجي تحریکونه چلولو. دا دور ختم شو. اوس د ټرانسفارمیشن دور شروع کیږي. آینده کې چې موږ خلکو ته ځو او ووټ ورنه غواړو نو هغوی ته به وایو چې زموږ صوبې کې لیټریسي ریټ یعنې د خواندګۍ شرح د پړې لیکې خلکو شرح فرض کړه 50% ده، موږ به ورته وایو چې که موږ ته 15 کاله میلاو شو دا به انشاءالله موږ 90% کو یا به 100% کو. دغه رنګه چې څومره اسپتالونو کې بیډز دي آبادۍ دپاره، یعنې دومره خلکو په سر یو بیډ دی، یو بستر دی، دا به موږ دې ځای نه دې ځای ته رسوو. نو دا ټرانسفارمیشن دور را شروع شو، ترقۍ دور. انشاءالله دغه وسایل چې راځي موږ عوامي نشر پارټۍ ته خلکو ووټ ورکړو، موږ خپل اختیار واغستو، موږ صوبایي خودمختاري واغسته. بیا 15 کاله انشاءالله چې خلک ووټ راکړي نو دا وسایل چې دلته راغلو د دې صحیح استعمال به وکړو او انشاءالله 15 کاله پس به پښتونخوا د پنجاب نه به مخکې وي او د خلیجي ملکونو سره به انشاءالله مقابله وکړي د خپلو وسایلو په بنیاد باندې. عزیزانو زه خبرې اوږدوم نه، خو یو بنیادي خبره تاسو ته کول غواړم. هغه دا ده چې د دې نه پس موږ ته دا موقع ملاویږي چې موږ د امن مسئلې ته توجه وکړو، امن او امان مسئلې ته توجه وکړو.
دې کې هم تاسو ته زیری درکوم ډاډ درکوم چې ان شاء الله تعالی چې دې حکومت په موجودګۍ کې به فاټا کې به ان شاء الله دا مسله ختميږي تاسو وګورئ او دام تاسو ته وایم چې ختميږي به داسې چې موږ به چې څوک خبرې کوي هغه سره به خبرې وکړو او خبرې کول د لپاره بنیادی شرط دا دی چې دا خلک چې څوک ټوپکې په لاس کې اخیستی دي دوی به اول دا وایي چې دوی پاکستان ریاست ریټ بني یو هلته یو سټیټ کېدی شي دوه سټیټ نشي کېدی شل سټیټ نشي کېدی یو فوج به وي یو عدلیه ده یو پارلیمنٹ دی دې مقابله کې هېڅ شی بل نه منو چې دا ووایي چې پاکستان سټیټ ریټ بنو دویمه دا ده چې وایي چې تشدد نه نور کار نه اخلو تشدد لاره پرېږدو هغې سره موږ خبرې وکړو او څوک چې بیا په دې لاره نه راتلل نو هغې خلاف به دغسې اقدام وشي لکه تاسو ویلي چې بالاکنډ ډویژن کې وشو چې د خدای په فضل سره ټول دغه ځای صفایي وشوه صفایي وشوه دغسې به د فاټا صفایي وشي څوک چې خبرې کوي هغې سره به خبرې وکړو او څوک چې خبرې نه کوي نو هغه بیا پنځم مذهب والا خلک دي هغه به بیا پنځم مذهب راولو که خیر د خدای شی عزیزانو دا هم عرض کول غواړم چې خلک اکثر وایي چې دا حمله په نیشنل پارټۍ باندې ولې ده په نورو پارټو نه ده ولې نیشنل پارټۍ ورکران نیشنل پارټۍ لیډران د نشانې هدف دي عزیزانو ډېره لنډ صفا خبره ده ډېره اسانه خبره ده غل چې راشي ډاکو چې راشي هغه د کور خاوند ګوري میلمنو پسې نه ګرځي دې خبره به نورې پارټۍ هم شته څوک نلکې به جوړوي څوک به سړکونه جوړوي مګر خپله خبره خپل اختیار د عوامي نیشنل پارټۍ ناره ده مګر پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ ناره ده لہذا موږ د کور خاوندان یو او د خپل کور حفاظت کول ته تیار یو که هغې کې سر ورکول وي که هغې قرباني کول وي هغې ته هم تیار یو انشاءالله تعالی خپل کور به ساتو د غل نه به ساتو ډاکو نه به ساتو عزیزانو بله خبره دا ده چې دا خلک دا پوښتنه هم کوي چې دې نه به څه جوړېږي نو زه هغې ته تسلي ورکوم چې تاسو خپل تاریخ وګورئ دلته 15,000 کاله نه هر قسم خلک راغلي دي دلته سکندر راغلی دی دلته بابر راغلی دی چنګیز راغلی دی تیمور راغلی دی اورنګ راغلی دی فرنګ راغلی دی ټول راغلی دي خو دا غرونه او دا د پښتنو دي دا پښتونخوا ده آینده کې انشاءالله دا به پښتونخوا وي مګر دومره ده چې دا به انشاءالله تعالی قوم به موجودي وطن به موجودي افراد وجل کېدی شي قوم نشي وجل کېدی انشاءالله پښتون قوم به ډېر زر د دې تشدد د تیارۍ نه راوځي جی زه یو دوه خبرې دې لپاره اردو کې کول غواړم په دې موضوع باندې میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو صوبوں کو اختیار ملا ہے یہ ایک مستحکم پاکستان کی طرف بہت اہم قدم ہے کیونکہ صوبوں اور مرکز کے درمیان محاذرائی کا دور ختم ہو گیا ہے اب تعمیر کا دور ہے ترقی کا دور ہے اور صوبوں کو جو وسائل ملے ہیں صوبوں کو ان سے فائدہ اٹھانا ہوگا کیونکہ صرف وسائل نہیں ملے ذمہ داری بھی ملی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صوبوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی قانون سازی کرنی ہوگی اپنا استعداد بڑھانا ہوگا اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی کیونکہ اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے پاکستان میں بنیادی تبدیلی آ گئی ہے پہلے اوپر سے پلان بنتے تھے اور صوبوں کے اوپر مسلط کی جاتے تھے اب نیچے سے پلان بنیں گے اور اوپر جا کر ایک پلان میں بدلیں گے اس کے لیے صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک نئی طرح کی تعاون کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے 18ویں ترمیم کی ہے اس پر عمل درآمد کرایا ہے انشاءاللہ وہ لوگ صوبوں اور مرکز کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھیں گے یہ نئے تعلقات بھی چلیں گے اور خدا کے فضل سے کامیاب ہوں گے میں اس موقع پر ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں سارے پاکستان کے غریب مظلوم عوام کو مبارکباد دیتا ہوں چھوٹے صوبوں کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں پختونوں کو مبارکباد دیتا ہوں بلوچوں کو مبارکباد دیتا ہوں پنجابیوں کو مبارکباد دیتا ہوں سندھی کو مبارکباد دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چلے گا اور ہم کامیاب ہوں گے میں اپنی بات حبیب جالب اپنے شاعر عوام جو ہمارے عزیز ساتھی تھے ان کے شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا دا خپل ګران او محترم مشر دا خوږو او درنو خبرو نه پس زه د صدر صاحب په اجازت سره د دې اجلاس د اختتام اعلان کوم